الرحمن الرحیم. پرزنټ کنټینیوس ټینس. پرزنټ کنټینیوس ټینس ته بل نوم پرزنټ پروګریسیو ټینس هم ویلی کېږي. د دې ټینس مونږ ته هله ضرورت وي چې کله مونږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې په اوس وخت کې شروع وي یعنې جاري وي، نو بیا مونږ ته ضرورت وي د پرزنټ کنټینیوس ټینس. د پرزنټ کنټینیوس ټینس پہچان از ام آر او وی ون او آی ان جی دا که چېرې په جمله کې و نو دا به پرزنټ کنټینیوس ټینس وي. از ام آر دا هیلپینګ ورب دی، د دې درې ورنه په سنټنس کې یو راځي او اخر کې به ورسره آی ان جي د ورب لومبنی حالت به وي، خو آی ان جي که ورسره و نو دا به پرزنټ کنټینیوس ټینس وي. لکه بله ویډیو کې ما تاسو ته ویلي احمد سموک سیګرټ، احمد سیګرټ څکي. په دې ویډیو کې اوس احمد از سموکینګ سیګرټ، د دې دواړو مطلب یو شی دی، احمد سیګرټ څکي، خو د ګرامر په لحاظ باندې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ځکه ما تاسو ته ویلي چې پرزنټ کنټینیوس ټینس کې به د دریو الفاظو نه از ام آر نه دریو ورنه به پکې یو راځي، نو په دې کې راغلی دی از، احمد از سموکینګ سیګرټ، او په آخره کې اوسه د دې سموک ورب دی که نه، دې په آخره کې آی ان جي اضافه شوې ده. نو که چېرې داسې په ورب په آخره کې آی ان جي وه او یا ایز په سنټنس کې او یا ام او یا آر نو دا وایي پرزنټ کنټینیوس ټینس وي. جاري حالات به لکه بیانېږي. بل اګزامپل دی موږ سره په ویډیو کې ما تاسو ته ویلی آی آفر د پریر، زه مونځ کوم. آی ام آفرینګ د پریر، زه مونځ کوم. د دې دواړو یو مطلب دی، خو د پیلني سنټنس مطلب دی زه مونځ کوم، د دویم سنټنس مطلب دی زه لګیا یم مونځ کوم. دا بر کوم سنټنس دی دا پرزنټ انډیفینټ ټینس دی او دا لاندینی چې کوم دی دا پرزنټ کنټینیوس ټینس دی. نو دې سره ام لګېدلی دی. ما تاسو ته ویلي وو چې دا درې هیلپینګ ورب دی از ام آر، نو دې نه راغلی دی ام پکې او اخره کې اوس آی ان جي راغلی ده. اوس مونږ سټرکچر مطابق د پښتو جملې انګلیش ته ترجمه کول. شروع کولو نه مخکې دا وایم چې از ام آر دا به کم وخت کې استعمالیږي، په کم ځای کې به دا استعمالیږي. نو که په جمله کې آی رالی صرف آی نو هغه نه بعد به ام استعمالیږي، خامخا به د هغه نه بعد ام استعمالیږي. او سینګولر سبجیکټ وو نو بیا به از استعمالیږي. که د یو کس په باره کې خبره وه نو بیا به از استعمالوئ، او که پلورل سبجیکټ و نو بیا به د دوه یا د دوو کسانو نه زیات باره کې خبره وه نو بیا به آر استعمالوئ. د آی نه بعد به ام استعمالوئ، او سینګولر سبجیکټ دپاره به از استعمالوئ، او د پلورل سبجیکټ دپاره به آر استعمالوئ. اوس موږ سره د پښتو یوه جمله ده، زه لګیا یم کرکټ کوم. اوس په ګراونډ کې یم، بیټ راسه لاس کې دی، کرکټ کوم. نو دا به مونږ څنګه سټرکچر مطابق انګلیش ته ترجمه کوو. پهله به سبجیکټ راولو، سبجیکټ کارکوونکی، سبجیکټ پکې څوک دی زه، نو انګلیش کې د زه لپاره استعمالیږي آی به ولګو. بیا به ایچ وي مطلب دی هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب مونږ سره کم دي درې دي، از ام آر. نو ما تاسو ویلي وو چې دا آی نه بعد به ام استعمالیږي، نو مونږ به ام ولګو او بیا به وي ون د ورب لومبنی حالت. نو پلی کرکټ، لګیا یم کرکټ کوم، لکه پلی به ولګو بیا او بیا به آی ان جي اضافه اوسه وکړو چې آی ان جي اضافه مو څه وکړله پلینګ به شي، او بیا به ابجکټ ولګو. ابجکټ پکې څوک دی کرکټ. او که اوس تاسو د دې نه نیګیټیو جوړوئ نو بیا به د دې هیلپینګ ورب چې کوم دی ام، د دې ام نه بعد به که هر یو و د دې نه بعد به بیا ناټ لګوئ نو بیا به دا نیګیټیو وي. لکه زه کرکټ نه کوم، زه خو مونځ کوم، بیا به داسې لکه نیګیټیو به بیا جوړېږي. او که تاسو اوس هغې کې دې نه انټراګیټیو یعنې سوالیه څنګه جوړوئ چې آیا زه کرکټ کوم، دا خپل ځان ته پته وي، خو اګزامپل دی. نو بیا به دا کوم چې هیلپینګ ورب دی ام، که ام و که ایز و که آر و دا به را مخکې کوئ، سنټنس سر کې به یې لګوئ او نور به حقه جمله را کوزوئ، خو صرف د پازیټیو له پیرنۍ جمله به را کوزوئ او اخره کې به ورسره صرف سوالیه نشان کوئ. اوس موږ سره دویم سنټنس دی د پښتو، هغه سیګرټ څکي لګیا دی. نو پهله به سبجیکټ راولو، د هغه لپاره په انګلیش کې استعمالیږي
نو هی د یو کس دپاره استعمالیږي او بیا به هیلپینګ ورب اچ وي. موږ ویلي چې که یو کس و د هغه لپاره به بیا ایز استعمالیږي. نو دا خو یو کس دی هغه، نو بیا به ایز استعمال کړو او بیا به وي ون به لکه د ورب لومبنی حالت، نو بیا به سموک ولګوو، سیګرټ سکي لکه سکي نو بیا سموک. بیا به آی این جي اضافه وکړو. آی این جي که په سنټینس لکه د دې ورب په اخره کې که چېرته ای وه نو بیا به ترې موږ ای کټ کوو، د آی این جي اضافه به ورسره کوو او بیا به اخره کې ابجکټ ولګوو. نو سیګرټ، هی از سموکینګ د سیګرټ، هغه سیګرټ څکي لګیا دی. بیا اوس موږ که چېرته دې نه انټراګیټیو نیګیټیو جوړو نو بیا به موږ څنګه چل کوو؟ بیا به موږ دا کوم چې هیلپینګ ورب دی از، د دې نه بعد به موږ ناټ ولګو او نوره به هغه جمله راکوزه کړو. بیا که چېرته دې نه بعد تاسو انټراګیټیو جوړوئ لکه سوالیه چې آیا هغه سیګرټ څکي لګیا دی، نو بیا به تاسو دا ایز چې کوم دی دا به د جملې په دې سر کې ولګوئ او نوره هغه جمله به راکوزه کوئ، ناټ به ختم کوئ او آخره کې به ورته سوالیه نشان وکئ. مو خوښه شوي وي چینل سبسکرایب کړئ، د بلې ویډیو پورې ما راکړئ اجازت. د الله په امان.